دوستم یو ناڅاپه اعلان وکړ. دوستم وایي څوک چې غواړي له طالبانو پر خلاف وجنګېږي، که هغه د جبهه مقاومت ډله وي، او احمد مسعود ته یې هم بلنه ورکړې او غواړي چې رادې شي موږ سره دې ودرېږي تر څو د طالبانو پر وړاندې وجنګېږو. دوستم ویلي موږ باید په یو اتفاق اوسو تر څو خپل دښمن ته ماته ورکړو. دوستم د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په ګډون وایي زه به د تشدیلالي تاریخ بیا تکرار کړو. احمد مسعود ته یې ویلي دي اتفاق ښه شه دی، راشئ ترکیې ته چې یو غونډه ترسره کړو. په ترکیه کې داسې ښکاري چې دوستم سره عطا محمد نور، عبدالغني اندیوال او عبدالرؤف سیاف هم وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قومندانان راټول کړي او طالبانو د واکمنۍ خلاف د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدونکو ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د تشدیلالي تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته د لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محقق سره د خپل لیدنې عکسونه خپاره کړي ول. ویل کېږي چې دوستم محقق نسخان عطا محمد نور، عبدالهادي اندرغلوال او د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرؤف سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي دي. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو اترو له لارې غواړي چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. بیا له بلې خوا طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي د قدرت جزیرې له منځه وړي، او دا یې هم ویلي که چیرې دوی دومره تکړه وي نو له هیواده به نه وی وتلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا خیر چارې.